ایران د افغانستان پولي کنټرول لپاره 18 څارونکي بروجونه او مورچلې جوړوي. د ایران دغه تازه اقدام ته د اسلامي امارت د چارواکو غبرګون څه دی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ایران له افغانستان سره د ختیځې پولې د کنټرول لپاره 18 مخابراتي بروجونه جوړوي. د خراسان رضوي د سرحدي ساتونکو قومندان مجید شجاع ویلي دي چې ایران به له افغانستان سره د هیواد ختیځې پولې د زیرک کولو لپاره 18 مخابراتي بروجونه جوړ کړي دي. ښاغلي شجاع ویلي دي چې دا بروجونه به د راډار تجهیزاتو او پرمختللي دوربینونه ولري چې د پراخ لید وړتیا به ولري. مجید شجاع ډیره کړې ده چې د دغه پروژې په لومړي پړاو کې به د خراسان رضوي په سرحدي سیمه کې 18 مخابراتي بروجونه جوړ شي. دغه ایرانی چارواکي ویلي دي د پولې د بندولو په پلان کې د 4 میټرو په لوړوالي د یو دیوال جوړول، پر دیوال باندې د 1.5 میټر په اوږدوالي د اغزان تار لګول، د لار جوړول، د خوځښت سنسرونه او ځیرکتیا ګډه ده. هغه د ایران او افغانستان د پولې د بندولو د پلان پر دوام باندې په ټینګار سره ویلي دي د روان لیکدیز لمریز کال له پیله تر اوسه د ډیپلوماټیکو اړیکو په ډانچه کې 88 سرحدي غونډې ترسره شوې دي. د ایران د شمال ختیځو پولو د تړلو پلان په 1403 لیکدیز لمریز کال کې د غوایي په میاشت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په 3 کلونو کې پلی شي. د دې پروژې د پلي کولو لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندانۍ ته 3 میلیارډ ډالر ورکړل شوي دي. د ایران او افغانستان د پولو د بندولو یوه له مهمو موخو څخه د وګړو د ناقانونه ننوتلو، د وسلو او نشئي توکو د قاچاق مخنیوی په ګوته شوی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.